السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالولي سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې څوک امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته کافر وایي العیاذ بالله، یا په دې دواړو باندې لعنت وایي العیاذ بالله، د دې سړي حکم د اسلام له نظره څه دی؟ هغه کسان چې شیخینو ته العیاذ بالله کافر وایي یا په دې باندې لعنت وایي، دا سړی کافر دی او د اسلام له دایرې نه خارج دی، ځکه چې د شیخینو ایمان په قطعي نصوصو سره ثابت دی. نو کله چې د هغوی ایمان په قطعي نصوصو سره ثابت وي، نو چې څوک د هغو ایمان نه مني هغوی د قطعي نصوصو نه انکار کوي، او څوک چې د قطعي نصوصو نه انکار وکړي هغه مسلمان نه دی، هغه کافر دی. مولا علی قاری رحمه الله په شرح د فقه اکبر کې په 80مه صفحه کې لیکي ټولو علماو په دې باندې اجماع کړي چې څوک د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحبت نه منکر شي هغه کافر دی، ځکه د ده صحبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په قطعي نص سره ثابت دی. الله وایي الا تنصروه فقد نصره الله. همدارنګه خلاصة الفتاوا په 4م جلد کې په 381 صفحه کې لیکي الرافضي ان كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر. یو رافضي او یو شیعه که دا شیخینو ته شکنځل کوي، یعنی ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته، یا په دې دواړو باندې العیاذ بالله لعنت وایي، دا سړی کافر دی، د اسلام له دایرې نه خارج دی، ته موږ مسلمان نشو ویلی. همدارنګه علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په 4م جلد کې په 246 صفحه کې لیکي که څوک شیخینو ته شکنځل وکړي یا په دې دواړو باندې یا په یو باندې لعنت وایي، دا سړی کافر دی، د اسلام له دایرې نه خارج دی. ما یو ګاونډي هیواد ته سفر درلود. هلته په ټکسي کې سور شوم چیرته روان وم. نو هغه ټکسیوان زما نه پوښتنه وکړه چې ته سني یې که شیعه یې؟ ما ورته ویلې چې الحمدلله زه سني یم. بیا یې راته رانه پوښتنه وکړه چې ته حنفي یې؟ ما ورته ویلې هو زه حنفي یم. نو ده راته وویلې چې امام جعفر الصادق دا خو د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد و، مالی هدف دې څه دی؟ نو ده راته ویلي چې ته حضرت علي کرم الله وجهه منې؟ ده داسې ونه ویلي، داسې راته ویلي چې علي منې؟ نو ما ورته ویلي ولې نه؟ هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جلیل القدر صحابي دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زوم دی، او د اسلام 4م خلیفه دی. نو بیا ده راته وویلې چې کله ته حضرت علی کرم الله وجهه منې، نو بیا ولې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ده نه خلافت واخیست؟ ما ورته وویلې چې دا خبره ته په کوم دلیل کوې؟ د غدیر خم قصه او واقعه ده را یاده کړه. ما ورته وویلې چې تر اوسه پورې
په هغې پیښې باندې ستا سر نه دی خلاص. ته غوږ شه چې زه تا ته ټوله پیښه بیان کړم. کله مې چې ده ته ټوله پیښه بیان کړه نو قناعت یې وکړه. د دې نه وروسته ده راته وویلې چې زموږ آخوندان او زموږ مشران موږ ته وایي چې تاسو العیاذ بالله په ابابکر صدیق او په امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه باندې لعنت ووایي. موږ خو وای نه پوهیږو. دا زموږ مشران او زموږ آخوندان موږ ته دا خبره کوي. نو ډیری همداسې جهال د دین نه لرې خلک شته دی چې د خپلو پیروانو په سترګو کې خاورې اچولي دي تر څو خپل موقف وساتي، تر څو خپل جایګاه وساتي او تر څو خپلو شخصي ګټو باندې خېټه واچوي او هغه له لاسه ورنه کړي. نو که څوک شیخینو ته العیاذ بالله شکنځل کوي یا که څوک په شیخینو باندې ابابکر عمر رضی الله عنهما باندې لعنت وایي دا سړی کافر دی، د اسلام له دایرې نه خارج دی. ملغلري او ګلونه ستا خبري ګران حبیبه مشالونه ستا خبري